نن درته د وږي هغه حیرانکونې فایدې وایم چې دې نه مخکې به تاسو بالکل هم نه وي اورېدلي. راځئ ګورو زه درته هغه فایدې وایم چې هغې باندې دې نه مخکې ریسرچ پروت دی، ریسرچ پې شوی دی. هغه نه پس زه تاسو ته د وږي هغه فایدې وایم چې کوم باندې ریسرچ شوی دی، میډیکلي او ساینټیفیکلي هغه اپروډ شوي دي. د وږي اول فایده، اکثر خلک وایي چې زموږ وینه کې غوړوالی زیات شوی دی، کولیسټرول زیات شوی دی، نو دې نه بیا موږ ته هارټ اټیک هم کیدلی شي، د زړه دوره هم موږ باندې راتللی شي. د 2018 د ریسرچ مطابق هغه خلک چې چاته د کولیسټرول مسله وي، وینو کې د غوړوالي مسله وي، نو هغه چرته هم چې وږی استعمالوي هغه ته به دا مسله بالکل هم نه راځي. نو هغه خلک چې چاته کولیسټرول مسله وي هغه وږی استعمالولی شي، د هغه بدن کې به کوم LDL دي، کوم بیکاره کولیسټرول دی، هغه به کمیږي. د وږي دویمه پیدا، اکثر خلکو ته د بلډ پریشر مسله وي، د هغه بلډ پریشر های کیږي. نو چې کله هم زموږ بلډ پریشر BP یا فشار زموږ های کیږي که نه، نو موږ ته بیا څه شی وي، د سټروک خطره وي، د فلج خطره وي موږ ته بیا. نو 2016 کې د برټش چې کوم هارټ فاونډیشن دی دې باندې دا ریسرچ کړی چې څوک هم وږی استعمالوي نو د هغه چې کوم بلډ پریشر لیول دی هغه به کمیږي، نو هغې ته بیا دا مسلې نه وي. نو دې باندې هم ریسرچ شوی دی، که د چا BP زیاتېږي، د چا بلډ پریشر زیاتېږي، نو هغه که چېرته هم وږی استعمالوي نو د هغه بلډ پریشر بالکل کنټرول کوي. د وږي دریمه فایده، اکثر خلکو ته د ځیګر مسله وي، د لیور مسله وي، ورته هغه اکثر ډیمیج شي، خراب شي. نو دې باندې هم یو ریسرچ شوی دی چې څوک هم وږی استعمالوي د هغه ځیګر بچ کېږي، هغه ځیګر خرابېدو ته بالکل هم وږه نه پرېږدي. نو د وږي دا فایده هم ده چې زموږ ځیګر خرابېدو نه بچ کوي. څلورمه فایده دا ده چې هغه خلک چې څوک وزن کموي یا وزن کمول غواړي، هغه چرته هم که خوراک کوي یا خپل ډایټ پلان کې ځان ته وږه شامله کړي، نو دې باندې هم 2023 کې دا ریسنټلی اوس یو ریسرچ شوی دی چې وږه بالکل تاسو ویټ ستاسو وزن هم کمولی شي. پنځمه پیدا دا ده چې زموږ هډوکو حفاظت کوي، زموږ هډوکو پروټیکشن کوي. ولې چې وږه کې کیلشیم دی. د 2017 ریسرچ مطابق هغه خلک چې څوک هم ځان ته ډایټ کې وږه شامله کړي هغه وږه خوري، نو د هغې ریسرچ مطابق زموږ چې کوم هډوکو صحت دی هغه بالکل مضبوط کیدلی شي او صحتمند به وي. بیا شپږم او ټول نښه پیدا، د ریسرچ مطابق وږه چې کوم دی دا انټي بایوټیک دی، صحیح دی. کوم موږ چې انټي بایوټیک استعمالوو، موکسیسیلین دی، ټیټراسایکلین دی، دنیا انټي بایوټیک موږ استعمالوو د زخم د پاره، د جراثیم د پاره، د وایرس د پاره. نو وږه چې کوم دی دا یو سټرونګ انټي بایوټیک دی. نو وږه کلم چې تاسو زموږ بدن کې چې کله جراثیم وي، وایرس وي، د دې خلاف هم ښه مزیدار جنګ کوي وږه. نو وږه چې کوم دی هغه چې څوک هم استعمالوي، که زموږ بدن کې جراثیم وي، وایرس وي، بیکټیریا وي، د هغه خلاف هم دا جنګ کوي. او بله فایده یې دا دی د وږي، که چېرته هم چاته زخم وشو، چا کې اغزی لاړو، نو چې کله هم هغه ځای کې کم ځای چې ستا زخمي شوی دی، د ریسرچ مطابق هغه وږه که ته راوالې هغې باندې بره نه ووایي، نو دا څه شی کوي، هلته که چېرته جراثیم حمله کوي نو جراثیم هم دا نه پرېږدي، هغه ځای چې کوم ځای زخمي شوی دی هغه جوړېږي هم زر. د وږي شپږمه او ټول نښه فایده، دې کې انټي کارسینوجینک پراپرټي دي، نو چې کله هم دا وي پکې موږ کینسر نه بچ کوي. دې باندې هم ریسرچ شوی دی چې څوک هم وږه ځان ته خپل ډایټ کې شامله کړي نو هغه خلک هم اکثر کینسر نه بچ وي. نو وږي دا پراپرټي هم د انټي کارسینوجینک پراپرټي دي، نو دا موږ کینسر نه هم بچ کولی شي. دا د وږي فایدې دي او دې باندې ریسرچ شوي دي باقاعده. نو چې څوک هم وږه استعمالوي، اوس وږه خوړل څنګه پکار دي، وږه تاسو پلاو کې مچولی شئ، نن سبا تاسو ګورئ چې پلاو کې هم پخېږي، روټۍ کې هم ځان ته ایډ کولی شئ، خو پکار څه شی دی چې وږه استعمالول پکار دي. اوس په وږه استعمالوي څوک نه، وږه صرف هغه خلک مه استعمالوئ چې د هغه 2-3 ورځې پس اپریشن دی، یوه خبره. دویم هغه خلک چې هغې ته الرجي دی، چې څوک هم الرجي پیشنټ وي یا د چا 2-3 ورځې پس اپریشن وي هغه مه استعمالوئ. نور وږه چې کوم دی، وږه زموږ بدن لپاره انتهایي زیات مفید شی دی او بالکل دا تاسو استعمالولی شئ، هیلدي شی دی. مهرباني.